سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو راته ټول ښه اوسئ. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره زبردسته طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ کوم پیجونه چې تاسو لایک کړي دي فالو کوئ، او هغه ویډیوګانې میوزیک چې تاسو فالو کړی دی هغه څنګه کولی شئ د نورو ملګرو نه پټ کړو. مطلب دا چې تاسو به لایک کړي خو ستاسو ملګري به یې ونه ګوري. دغه طریقه تاسو ته نننۍ ویډیو کې ښیم. په دې هیله چې تر پایه راسره وګورئ او لږ ویډیو اوږده ده، زحمت به کوئ. ګوره دغه زما ایدي ده، د یو بل ایدي نه زه یې ګورم. ګوره یو بل ایدي نه زه لاګین شوی یم. دلته دا ګوره دغه پیجونه ما لایک کړي دي. دا ګورئ زه اوس دا کتلی شم، دا ګوره زه د یو بلې ایدي نه لاګین شوی یم. نو څنګه کولی شم چې دغه زما ملګرو ته معلومه نه شي؟ نو دا طریقه درته ښیم. دې دپاره به تاسو راشئ ګوګل کروم ته، او ګوګل کروم کې به ولیکئ facebook.com. هر کله چې دلته ولیکل بیا به دغه ځای کې په دغه درې نکاتو باندې کلیک وکړئ. کوشش کوم ویډیو ډېره لنډه شي. بیا به دلته لاندې راکوځئ ریکویسټډ ټایپ، دې باندې به کلیک وکړئ. دا سکرین به مو کمپیوټر شیان ته واوړي د موبایل. دلته به بیا ګوره دغه بره ایمیج لیکلی دی، دغه پات دا لینک، دغه باندې به کلیک وکړئ او دا د ایم په ځای به 3www ولیکئ. مطلب دا به د یو ویب سایټ شکل واخلي. هر کله چې دغه کوئ کلیک هم وکړلو انټر مخې ته ځو. په دې ویډیو ما ډېره خواري کړې ده، لږ انتظار کوو. دا دی ملګرو، یو داسې یو بل پیج به تاسو ته راغه شي. بیا به دې چپ اړخ ته داسې به لږ دا را زوم کړو، نږدې به یې کړو او په دا خپل پروفایل به کلیک وکړو. لږ به یې نور هم چې تاسو ته ښکاره شي، به دغه خپل نوم باندې په دې به کلیک وکړو. په دې هم چې کله کلیک وکړو لږ انتظار کوو، ځکه دا لوډینګ ډېر کوي چې ویب سایټ دی که نه ګوګل دی. دلته هم چې کله کلیک وکړو بیا به تاسو ته داسې یو بله صفحه را خلاصه شي. په دغه ځای کې به ستاسو دغه خپل پروفایل درته ښکاروي، او بیا به د ښي اړخ ته دا مور چې لیکلی دی ګوره دغه په دې ځای به تاسو دا مور تاسو ته نقطه په ورکړم، په دې به تاسو کلیک وکړئ په دې مور باندې. هر کله چې په دې کلیک وکړلو بېرته به دلته به راکېوځئ، دلته به راکېوځئ لایکس، دغه لایکس چې لیکلی دی دا په دغه لایکس باندې به کلیک وکړئ. لږ لوډینګ دلته نور هم کوي، انتظار. ښه دلته به هغه پیجونه موږ ته ښکاره شي چې کوم موږ لایک کړي دي. ګوره دغه پیجونه ما لایک کړي دي. ګوره دلته هغه ټول پیجونه ما ته ښي بې حده تقریبا په زراو دي، یو 800 شاوخوا پیجونه ما لایک کړي. دلته به که زه دا هر یو اوس بېل بېل ګوره دغه لاندې ځای کې دا پبلیک لیکلی دی که نه، په دې کې د هر یو کلیک کوم او بیا هایډ کوم، نو دا ډېره سخته ده. دغه ځای کې صرف تاسو به دومره وکړئ چې یو کلیک سره به مکمل ټول هایډ شي. تاسو به دغه ښي اړخ ته ګوره دغه قلم ډول ته نشان دی، په دې به تاسو کلیک کوئ چې تاسو ته ټیک مار هم کړم. په دا دې بل دغه قلم نشان چې دی په دې به کلیک وکړو، او بیا به دغه دې سلیکشن باندې هایډ سلیکشن په دې به کلیک وکړو. مکمل طور به دا زموږ د پروفایل نه هایډ شي ملګرو ته، نورو ته به نه ښکاري. بیا به راشو باندې مور به کلیک وکړو او دغه میوزیک چې هر یو ستاسو خوښ هغه انتخاب کړئ. زه دا میوزیک انتخابوم. دا به هم همدغه رقم ته کار وکړو او دا به هم هایډ کړو. زه تاسو ته په ثبوت سره یې ښیم نن. بیا به لږ دا نور هم داسې را نږدې کړم زه څونکې تاسو ته ښکاره شي. په دې به بیا دغسې په دې قلم نشان کلیک وکړئ او بیا به دغه داسې را نږدې کړم دا هایډ سلیکشن په دې به کلیک وکړم، او مکمل طور به دا مکمل ټول ویډیوګانې چې کومې ما خوښې کړي دي هغه به میوزیک هغه به هایډ شي زما د پروفایل نه. اوس راځم ګوره هماغه ایډي ده، د بلې ایډي نه زه لاګین شوی یم. دلته زه اوس ګورم آیا رښتیا همداسې ده چې زما ملګرو ته ښکاري به و که نه. اوس دلته به په دې مور کلیک وکړم. ګوره دا دی، ګوره دا نور هر څه پکې شته دی، دا هم تاسو لرې کولی شئ. ګوره هغه لایکس چې کوم ما لایک کړي وو هغه مکمل طور سره هایډ شول، او
ګورئ نشته ده پکې تاسو یې کتلی شئ ملګرو چیک ان شته ده سپورټس شته ده دا هم لرې کولی شئ هماغه طریقه ده ټي وي شوز شته ده بکس شته ده خو دا زه پرېږدمه ایپس ان گیمز دا شته ده او هغه کوم چې ما لایک کړي وه خلک هغه لږ مخکې تاسو مو وښود هغه هایډ شول او همدارنګه میوزیک چې کوم ما خوښ کړی و هغه هم اوس سوال دا پیدا کېږي چې ما چې دا کوم هایډ کړل د دغې به ما ته پوسټونه راځي که نه راځي دا هم درته ښیم حتما به راځي درته پوه شو هغه پیجونه چې تا لایک کړي هغې به حتما راځي ګوره اول دغه د نرګس راډیو دا ده د دې ما ته دا د 3 منټه مخکې پوسټ راغلی ده بل هم درته ښیم نو دا زما هغه خپله ایډي ده چې کوم مې هایډ کړل هلته هغه طریقه مې په اپلای کړله تاسو یې ګورئ دا زما خپله ایډي ده ستامې پیج دا هم دی یو بل ریفریش ورکوم یو بل هم درته ښیم هم به هایډ شوي هم به تا ته پوسټونه راځي دا دی ګوره دا هم یو پیج دی خپلواک ځواکونه ګوره زه دا ګورم تاسو ته یې ښیم چې هم به مې لایک کړی یو هم به پیج هغه راځي راته پوسټونه به یې راته راځي او هم به هایډ وي نو دغه طریقه ملګرو یوه غوښتنه در کوم زما چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وختونه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته